دومخه انسان. یو عالم وایي تر ټولو ستر حماقت دا دی چې کار د دوزخ کوي خو غواړي جنت. یعنی یو انسان داسې اعمال کوي چې پایله یې د دوزخ عذاب وي، لکه دروغ ویل، غیبت کول، ظلم کول یا نور ناوړه اعمال ترسره کول، خو بیا هیله لري چې الله جل جلاله به یې جنت ته ور داخل کړي. دا ځکه لوی حماقت دی چې دا داسې مثال لري لکه یو کس چې زهر وخوري په دې تمه باندې چې دا به زما بدن ته فایده راورسوي، او یا یو کس اور ته لاس کي تر څو پورې چې د دې لاس یخ شي، یا یو زده کوونکی درس هیڅ نه وایي خو لیکن توقع لري چې دا دې په لوړو نمرو سره کامیاب شي. اصلي هوښیار انسان هغه دی چې داسې لارې د ځان لپاره غوره کړي چې هغه لارو باندې دا جنت ته ورسیږي، لکه ایمان، تقوا، نیک عمل، د الله جل جلاله عبادت، د خلکو سره ښه چلند کول او یا نور ښه اعمال ترسره کړي. نو مسلمان وروره په دې تمه باندې اوسه چې الله جل جلاله به یو ورځ تا سره حساب کوي، نو خپل اعمال نیک کړه او د دوه مخطوب څخه ځان وساتئ.